बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैमना से जमाल पख्तू टीवी के ज़िता अफ्सार कले मान नाजरीन चूँकि तौसा मालूमात थे कि 8 फरवरी बाने इलेक्शन दे 2024 के और 2024 पर दे इलेक्शन के ډېر زبردست قسم سرګرمیانې چې دي هغه موږ وینو د مختلفو حلقونه پېښور سره نږدې چې کوم دی بلکې پېښور سره ټچ انې 29 دا یو ډېر اهم حلقه ده او د دې حلقې ریزلټ چې دی هغې دپاره به د خلکو سترګې زیاتې په دې وي چې یو خو دا ډېره وسیع حلقه ده او دلته چې دی مقابله هم د ډېر اهم شخصیاتو ده، ډېر درانه شخصیات دي. په هغې کې زما نن د دې پروګرام میلمه جماعت اسلامي سره تعلق ساتي ملک غلام محیالدین صاحب چې یو بهترین او مضبوط د هغې بیکګراونډ دی، د هغې یو سیاسي شخصیت یو درونوالی هغه د چا نه پټ نه دی. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د دې سیاست دا چې کوم دې ټایم کې کم رخ دی د هغې باره کې او د الیکشن باره کې مکمل معلومات والو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ملک غلام محیالدین صاحب الیکشن ته تیار یې جی؟ څه تیاری هم جاري دی؟ جی انشاءالله موږ خو تیاری کړی دی. کله چې موږ له ټکټ الاټ شو نو هغه وخت نه موږ خپل مومنټ شروع کړی دی او موږ خپل مومنټ ډېر تقریبا موږ کمپلیټ کړم دی، بلکې بیا ریپیټ کول لګیا یو. صحیح دی جی. جماعت اسلامي چې کوم ورکر دی جی هغې څه کوآپریټیو دي تاسو سره؟ ناصر جمال صاحب جماعت اسلامي یو داسې تنظیم دی چې هغې ته دا پته نه وي چې زمونږ څوک ممبر به یو څوک زمونږ کنټیسټ کولو والا دې سره انټرسټ نه وي. د هغې انټرسټ هغه صرف د جماعت کوم زمونږ شورا ده او کوم تنظیمي هغې سلیکټ کړي او هغې مطابق چې څوک راشي د هغې تایید کول هغې په ځان باندې لازم ګڼي. لکه ما ته پته هم نه وه، نه ما درخواست چېرته کړی، نه ما چېرته چاله ریکویسټ کړی دی چې ما له ټکټ راکړئ. نو ټلیفون وشو چې دې دپاره ستا نامینیشن وشو. صابر حسین صاحب ما له دلته راغلل، د صوبایي زموږ کینډیډیټ دی. هغې راته ووایي نو ما یاره ما دپاره به مشکل وي دا څیزونه راغونډول، ځکه چې زما خپل هم ډېر مصروفیات دي، خاص کر د پروفیشنل. نو هغې ویل نه چې مو ستا انتخاب چونکې هغې نه شوی دی، شورا نه شوی دی، دې دپاره ته نشي کولی. ما واز ټیک دی که شورا ما زما نامینیشن کړی دی نو زه اکسپټ کوم او خپل تګدو به کوم انشاءالله. صحیح دی جی. نو لکه مقصد ورکر چې دی تاسو سره ښه سټرونګلی ولاړ دي، بلکې هغوی ما ځان سره دې آر پوشینګ می. صحیح ده. هغه سکلز داسې دي چې هغې جماعت اسلامي دا یو خبره ما لیدلې ده ملک غلام محیالدین صاحب چې یاره دې ډېر اکټیو دي او ډېر عجیبه رنګې ده دي. هغه ناصر جمال صاحب چې کله پاکستان 1947 کې جوړ شو که نه نو د اسټیټ اسلامي اسټیټ اسلامي ریاست کوم چې یو نظریه ده صرف مولانا مودودي صاحب رحمت الله علیه ورکړی دی او هغه وخت چې کوم څومره زما و هلته موجود هغې ټولو لبیک پې کړی دی. نو دې دپاره ډاکټر اسرار صاحب اکثر خپل تقریر کې د هغې کوم چې ویډیو دي موږ سره هغې کې دا وایي چې دا نظریه د اسلامي ریاست نظریه صرف مولانا مودودي صاحب په ذهن کې الله تعالی اچولی و او هغه راغو هغه نن پریکټیکل سایډ ته لاړ. نو اوس یو دا تګدو چې دی زمونږ شو جماعت اسلامي خاص کر او هغه مولانا مودودي صاحب په نظریه باندې مونږ وایو چې اسلامک اسټیټ دی پاکستان کې او دا پاکستان هم جوړ شوی و. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ په دومره موده وشو 70 75 or 78 پورې لاړو او هغه چې دی نو دا پوره شوی نه دی. نو ګوره که الله تعالی زموږ د لاسو دا پوره کړي کوم وعده چې موږ خدای سره کړی دی. صحیح دی جی. غلام محیالدین صاحب زه ستاسو د حلقې یو ووټر شم که نه جي؟ نو زه خو دلته ګورم چې یاره دلته پیپلز پارټي هم ده، جی یو آی هم ده، دغه هم ده. دا کمپټیشن تاسو لږ سخت نه ښکارېږي؟ مخکې خو پي ډي ایم و که نه جي ورسز یو پي ټي آی و ستاسو مقابل او بل پي ډي ایم و جي. ناصر جمال صاحب دا ستاسو کوم چې انډرسټینډینګ دی که نه دا یو 5-10 سال وروستونه کې و. اوس کوم چینج چې راغلی دی که نه کوم چې مونږ ګورو لګی وو چې تاسو یقین وکړئ چې یو داسې ټرند دی په جماعت اسلامي په فیور کې چې مونږ ته دې حده پورې وایي چې تاسو ولې راغئ
مونږ چې دی نو ترازو کتلی دی او ترازو چې دی نو مونږ سره بل چایس نشته. مونږ ټول ازمایش وکړو او ټول ازمایشونو کې زمونږ ډیسیژن چې دی نه ناکام شو. بس صرف آخري امید تاسو وي که خدا نه خواسته دا امید هم چېرته فیل شو خپل نظریاتي ایمز کې نو دا به بیا ډېر مایوسي حد ته ورسو مونږ. نو مونږ مایوسي نه ځان خلاصو او انشاءالله دې وخت جماعت اسلامي زمونږ چایس دی. لکه د هغې خپل ځان سره لکه څه بل څه چویس نه ګڼي او وایي چې د لاست چانس دی، لاست هوپ دی. دا زمونږ لاست هوپ دی ځکه چې ټول مونږ ازمایش وکړ یو وعده هم پوره نه کړو یو پارټي هم. نو دا جماعت اسلامي چونکې دې له چېرته چانس هم نه میلاو شوی موقع هم نه میلاو شوی او اوس مونږ دا ټیسټ کول غواړو او ایز ا ټیسټ مونږ له امید دی چې انشاءالله دا به زمونږ په امیدونو باندې پوره راوځي. صحیح ده جی. مله غلام محی الدین صاحب لکه که موږ زوړ جماعت اسلامي ته وګورو قاضي حسین احمد صاحب به چې کوم ټیم و موږ ته به یاد شو چې یاره دا دغه منیر صاحب ته وګورئ لکه ډېر یو ښکلې طریقې سره په پوره پاکستان کې ډېر زیات اکټیو وه. ریډیوس ولې شو جی دا پارټي د کے پي کے ته صرف نه الله احسان دی ریډیوس ونه دی نظریه هم هغه دی تګودو هم هغه دی کوم چې محنت هغه کړی دی هغې محنت پل مونږ لا اوس میلاویږي لګیا دی. تاسو کراچي مثال والئ تاسو پنجاب کې زموږ ووټ هغه کیپیسټي وګورئ او اوس کے پي کے کې هم دغه صورت حال دی. نو مونږ دا وایو چې کوم مولانا مودودي صاحب نه بیا قاضي حسین احمد او دا سټپ بای سټپ راغلي دي د هغې کوم محنت و د هغې دا پل دی چې موږ ته میلاویږي او خلک وایي چې او یس جماعت اسلامي زموږ ریسکیو کولی شي. صحیح دی جی. زه د دې یوت دپاره ستاسو لغونتې ما ته ووایي چې هغې دپاره تاسو څه کوئ چې که موږ وګورو زیات ووټ خو د یوت دی دې ته یوت اټریکشن نن سبا پرابلمس دا دي چې بېروزګاري ده جی تعلیم چانسز نشته او که فرض وکړه څوک تعلیمي یو حد ته ورسي بیا فردر تعلیم جاري ساتلو دپاره هغې دپاره انسټیټیوشنز نشته. هغه ورځ مې یو کس راغی چې زما بچي 9 سنه زیات نمبر یې اخیستي دي او کوم کالج ته ځم نو هغه وایي نشته نو زه به پرایویټ خو نشم افورډ کولی. نو زموږ ذهن کې همدغه دی چې دا یو بچی چې دومره محنت وکړي نو هغه دې دپاره فردر تعلیم نه پاتې نشي چې یو کالج هغه له ایډمیشن نه ورکوي او هغې دپاره خرچه ده او هغه افورډ کولی نشي. انشاءالله موږ یوت دپاره سب زموږ چې ترجیح دی تعلیم دی چې تعلیم شي بیا هغې نه پس هغې هنر دی چې هغې له داسې ټریننګ میلاو شي په هغه انسټیټیوشنز کې چې سبا راځي نو د بېروزګاري اډو ذکر دې نه کوي او د بېروزګاري فریاد دې اډو نه کوي دومره ماهر وي چې هغه خپل ځان له رزق او د قوم خدمت کولی شي. صحیح دی. هغې بابت سره تاسو څه دې کې څه دغه کوئ مونږ ستاسو د کراچي ولا کوم چې ما مثال ورکړو که نه هغه نظریاتي باندې مونږ دلته کار شروع کړی دی. ما سره هم د دې غم و چې دا زموږ کے پي کے چې کوم نه انشاءالله کے پي کے به هغه نه او مونږ شروع کړی دی. اوس دا هسې یو اچانک مې بل ځای دپاره دا تیار کړو چې مونږ دې سره دې وخت جماعت اسلامي صرف حل دی دې کوم دپاره. اوس ګوره دې وخت مونږ سره 92 هاسپټلز دي 92 غټ هاسپټل دي د لکال خدمت وغیرہ دا مثالونه وایي او دغه نور هم دي 400 ډسپنسریز مونږ چلو لګیا وو خپل هغه فنډز باندې فنډینګز باندې 1200 امبولانسز دي مونږ سره او مونږ سره 16 لگزري اوش یتیمخانې دي او آئی کې 23 مونږ د اوس لاسٹ ٹائم کے 2300 کنویں اور نلکے خلکو لگولے دی 340 لیبارٹریز خلکو لا پرووائڈ کری دی خلائی کے 13,000 بیوہ خواتین کو ماہانہ راشن 1400 اسکولز بھی ان کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور 42 کالج 4 لاکھ بچوں کی ماہانہ فیس سالانہ کتب اور کاپیاں 644 مدارس جیسے خدمات سر انجام دے رہے ہیں بغیر کسی گورنمنٹ کی مدد اعانت سے. دا زموږ خپل فنډ باندې چلی څه وجه ده غلام محی الدین صاحب چې جماعت اسلامي دومره ښېګړې کار کوي لکه جماعت ایز ا جماعت که نه ایز ا پارټي دومره دي لګیا دي که نه خدمت ته موږ وګورو کراچۍ فلسطین ته لاړه نه دومره دغه یې وکړو وجه څه د اکسپټنس هغسې نه دی قبولیت هغسې نه دی چې څنګه په کار دی د نواز شریف ایکسپټنس شته شته هر چا شته جی نواز شریف او هغوی اصل کې
پورټفولیو کې فرق دی. زمونږ پورټفولیو شو او یا زمونږ کوم نظریاتي مینیفیسټو دی هغه ډیفرنٹ دی. مونږ خلک جوړو مذهب له، مونږ خلک جوړو چې هغې نه یو ښه خلک او یو دیندار خلک او ډیلیوري والا خلک دې جوړ شي. نو هغه لږ لاره سخته ده. پیغمبران راغلي دي، ډېر پیغمبران داسې راغلي چې یو کس ته هم جوړ نه کړی شو او داسې راغلو لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټول دنیا یې جوړ کړل. نو دا د الله تعالی مهرباني وي او هغه لاره چاته وښیي. نو صراط ګوره اوس مونږ 5 وخت الله تعالی مونږ ته یو مونځ ښوولی دی. مونږ وایو چې صراط المستقیمه یله مونږ ته سمه لاره وښیه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب غلط خلق ولنا. نو بیا ورسره قرآن پاک کې وایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرآن الله تعالی وایي قرآن پاک کې چې دا کتاب د کته دا غواړي چې هدایت وویني نو د قرآن باندې عمل وکړه. او د قرآن کې بیا مخکې وایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس. او وایي چې اے خلکو چې تاسو ته د امانت ووټ وایي، د وخت امانت ووټ دی. دا ووټ چې دی نو هغې خلکو د په حق کې استعمال کوي کوم چې د هغې اهل وي. اوس که د هغه خلک کې غلط استعمال کوي نو قصور زمونږ نه دی، د خلکو دی. هغې دپاره مونږ دعا کولی شو چې الله تعالی هغې له هدایت ورکړي او ورسره محنت هم خپل جاري بساتو انشاءالله چې هغې په سمې لاره راشي. الله دې وکړي جي. آخري سوال جي، زه ستاسو د حال کې فرض کړه یو ووټر یم، ما سره مخامخ چې د جماعت اسلامي نه علاوه ما سره پیپلز پارټي هم شته، JUI هم شته، PTI هم شته، ANP هم شته، مختلف پارټیانې دي، TLP هم شته. زه جماعت اسلامي له ووټ ولې ورکوم؟ سر ما تاسو ته اوس دې سوال نه مخکې جواب ورکړو که نه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تعالی تاسو دا حکم کوي چې خپل امانت د ووټ هغې خلکو له ورکوي چې څوک د هغې حقدار وي. اوس چې ته هلته نه استعمالوې نو زما قصور نه شو. خلک خو شته دله چایس خو تا سره شته. که فرض وکړه مونږ غلې ناستو په جومات کې خالي تسبیح الله اکبر او دا مونږ کولو نو بیا مونږ قصوروار وو چې بھائی مونږ د خدای حکم او قرآن کې کوم هدایات دي هغه مونږ خلکو ته پریکټیکل نظام مونږ نظام چینج غواړو. نظام چې چینج شو هر شی به خپل ځای ته ورسي. نه به دا غلا به وي، نه به دا ډاکه به وي، نه به دا کرپشن به وي. اوس ګوره زه کرپشن جج هم پاتې یم 6 کاله پورې انټي کرپشن جج. تاسو یقین وکړئ چې داسې انداز کې کرپشن کېږي چې د هغې نیول پولیس له هم ګران شوی دی او عدالتونو ته خو ځکه ګران دی چې بیا هغې له شهادت اډونه راځي. نو مختلف طریقې دي داسې کرپشن شو، بېایماني شو، څومره چې ورله امانتونه میلو دي خلکو له د هغې کې خیانت کولو ذرایع دي. نو رول مې بس دغه دی چې کوشش کوم مونږ چې د خلکو اصلاح وشي او اصلاح سره چې کله اصلاح وشو هر شی به ټیک شي، نظام به ټیک شي. ډېره مننه ستاسو، ډېره شکریه. ډېره مهرباني تاسو تقریب کو دلته راغئ او ډېر لرې ځای ته راغئ. الله تعالی مو عزت ورکړو، د دې اجر عظیم درکړي. ډېره مهرباني. ناظرین دا زموږ ایډوکیټ غلام محی الدین صاحب په سیستم ته موږ وګورو. دا هم پکې خپل تعارف کې او کوم چې هائی کورټ جج ریټایرمنټ پاتې شوی جی. بالکل جی. که موږ سیستم ته وګورو جی نو سیستم ټیکېږي په مضبوطې محکم ارادې سره. هغې دپاره پریکټیکلي څه کول غواړي. زه بعض اوقات حیران هم شمه لکه غزا کې ما د غزا زه ټویټر لږ زیات استعمالوم فیسبوک په نسبت باندې. غزا کې ما د یو غزا یو فرینډ دی زما ټویټر فرینډ دی، هغه چې دی څه ټایم هغه تصویر شیر کوم زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې پاکستان جنډه ده ورسره چې دی جماعت اسلامي الخدمت هغه دغه لګېدی دی. زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو. حیرانتیا خبره دا هم ده چې جماعت اسلامي واحد داسې یو تنظیم دی، جماعت دی، یو پارټي ده په پاکستان کې چې ډیلیور کول بغیر د اقتدار نه، که موږ ګورو بغیر د اقتدار نه که یو پارټي ډیلیور کړې ده نو دا جماعت اسلامي واحد داسې پارټي ده چې دې ټول نه زیات. زه د چا خلاف خبره نه کوم، زه نه د PTI خلاف خبره کوم، موږ ټولو ته ویلکم وایو، خو یو حقیقت چې نه بیانوو دا هم زیاتې دی. او حقیقت دا دی جماعت اسلامي دې ټایم کې واحد داسې جماعت دی چې بغیر د اقتدار نه دي چې څومره ډیلیور کړې ده. زما په خیال داسې جماعتونه تېر شوي دي
چې په اقتدار کې ناس باندې دومره نه ډیلیور کړي چې څومره جماعت اسلامي بغیر اقتدار نه ډیلیور کوي. ووټ امانت دی، ضمیر ته ضرور وګورئ او په 8 فروری باندې خامخا ووټ پول کوي. اجازه غواړو، ډېره مننه. السلام علیکم.